پوری را رسیدلی و او د تشهد د معنا ته سوچ کوي پکار دادی چې ټول مزګزار مسلمانان نارینه زنانه د دې مز معناګان زده کی والتشهد وتشهد دا د ان یقول چې و اذا مسکون کې قاعده چکینی تر عبده ورسوله پر دې ته تشهد وي التحیات لله د دې غنی معناګانی دي وسانه معنا وستا صدا کوي د جب عبادتونه ټول الله لره دي ته عبادت قولیه وي التحیات لله د جب عبادتونه خاص الله لره دي دا به یو ازید الله د پاره بل څوک بور سره دي کی شریکین نه ګره د جب عبادت سره یا الله رو رسېږي را مدد شي نو چې ته بابا ولی رو رسېږي نو دا دی ور پورې خاص نه ولی او بابا او شهید او پیر او فقیر لچ غیبانا فوق الاسباب چغي وي نو بیا تاسو څنګه ویلو په مسکه چې التحیات لله د جب عبادتونه د الله پورې مختص دي والصلوات عبادت بدنیه د الله پورې مختص دي د بدن سره چې څومره عبادتونه دي نو دا د الله پورې خاص دي دا به بندلني والطيبات عبادات مالیه د الله پورې خاص دي یو عبادت هم پر نو خدا ټول توحید دی عبادت ګوره یاد جبی وی یاد بدن وی یاد مال وی او دا ټول مختص دي د ذات خداوندی پورې یو الله پورې خاص دي السلام علیک ایها النبی سلام دی پتا باندې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل کې علماء لیکلي دا د معراج د حضور صلی الله علیه وسلم د ملاقات الہی اغه نقل مونږ کو بعض علماء لیکلي چې حضور صلی الله علیه وسلم کله معراج تلاړو الله ورته سدي روړي وی تحیات لله والصلوات والطیبات الله زما د بدن د جبه د مال ټول عبادتونه تا پورې مختص دي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نو رب العالمین ورتعال ته السلام علیک ایها النبی مونږم هغه شان نقل کو السلام علیک ایها النبی سلام دی پتا باندې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې وجنه بخاری شریف روایت کې راغلی چې د نبی علیہ السلام په ژوندون باندې صحابه کرامو بدا سوي نو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو نو ابن مسعود رضی اللہ عنہ با صحابہ را جمع شول چې مون خو وای چې السلام علیک ایها النبی او نبی علیہ السلام زمون په منځ کې موجود اوس پس وای نو بازی بس نقل راغله او دغه شان بدا پریشو او بعض پکې د خطاب په ځای غایبانه صيغه وا چې السلام علی النبی دا د بخاری شریف روایت به هر حال دا کوم چې د بریلیان وای چې حضور صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر دی او بعض ته جوړتا السلام علیک ایها النبی نو د حاضر ناظر عقیده د شرک او کفر عقیده ده حضور صلی الله علیه وسلم حاضر نه دی حاضر معنی هر ځای کې موجود نه دی ناظر معنی هر ځای کې دار چا د حال کتون کې نه دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلامتی ادي پتا باندې اے نبی علیہ السلام او رحمتونه د الله دی وی وبرکاته او برکتونه د الله دی وی السلام علینا سلام د الله دی په مونږ باندې وعلى عباد الله الصالحین او سلامتی د الله دی په دنیا او په آخرت کې د الله په بندگانو نیکانو باندې علماء لیکلي وای کی او سړی دا وای چې هر موز هر نفل او هر سنتو کې د مسلمانانو دعا د ماته شامل شي نو وای دې د الله نیک بنده جوړ شي نو په دې موس کې چې وای وعلى عباد الله الصالحین دې پکې راغله او کچره په عباد صالحین کې داخل نه نو ځان د دومره لوی خیر نه محروم او سمو خیال له په یو وخت باندې سور مسلمانان په نوافل او منځونو کې لګیای هغه د کروڑونو تعداد نه سیوا کی او د غټول در له دعا کوي تناز دکان کې کار کې او غي در له دعاګانې کوي خو الا دا چې د الله نیک بنده سره وي د غریوان کې قتل وکړ چې حضور صلی الله علیه وسلم الله سره پر را لګلو دا غي شکل څنګه او صورت څنګه او اخلاق څنګه او سیرت څنګه حرام ناروا پر خل نو دا په عباد الصالحین کې داخل شو دي ټول مسلمانانو دعا بدله شامل شي ز گواہی کوم الله اله الا الله
چې نشته د بل د عبادت لایق او مستحق سوا د الله نه. واشهد او ز گواہی کوم ان محمدن چې بشک محمد صلی الله علیه و آله وسلم عبده د الله بنده ده ورسوله او د الله رسول له. بیا ور لګورئ والتشهد او تشهد ان یقول دا چې وای دا مسکون کې التحیات د جب عبادتنا لله خاص الله لره، والصلوات عبادات بدنیه الله لره خاص دي، والطیبات عبادات مالیه الله لره خاص دي. السلام علیک سلامتی دی پتا باندې، سلام دا الله دی پتا ایها النبی اے نبی علیہ السلام، ورحمت الله وبرکاته او رحمتونه دا الله دی وی او برکتونه دا الله دی وی پتا. السلام علینا سلامتی دا الله دی وی پمون، وعلى عباد الله الصالحین وعلى عباد الله الصالحین او دا الله په بندگانو نیکانو باندې. اشهد ز گواہی کو الله اله الا الله چې نشته ده بل د عبادت لایق او مستحق مگر دغه والله ده. واشهد ز گواہی کوم ان محمدن چې بشک محمد صلی الله علیه و آله وسلم عبده ورسوله دا الله بنده ده او دا الله رسول